السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره انتهائی اهم دعاګانې در شیر کوم انتهائی اهم دعاګانې درته ښایم چې د دې په برکت سره به تاسو نه د جادو اثر ختم شي. که تاسو باندې چاته جادو شوي وي یا تاویزونه په تاسو باندې چا کړي نو د دې دعاګانو چې تاسو اهتمام کوئ د دې دعاګانو پابندي کوئ نو انشاءالله دا جادو اثر یا د تاویزونو اثر به تاسو نه مکمل ختم شي. دعاګانې انتهائی اهم دي. ټولې دعاګانې به انشاءالله د احادیثو مبارکونه ثابت شوي دعاګانې زه تاسو ته ښیم. د هرې دعا حواله به هم در کوم چې دا په بخاري کې ده یا دا په مسلم شریف کې ده یا دا په ابو داود شریف کې ده یا ترمذي شریف کې ده. د احادیثو حواله به هم در کوم او دلته به انشاءالله زه تاسو ته په خولې باندې دا دعا وایم او ورسره به په سکرین باندې تاسو ته لیکم. که څوک داسې ډایرک یادولی شي ډایرک یاد کړئ، که نشي یادولی نو سکرین شاټ تصویر ته نه ځان له وباسئ. په سکرین به انشاءالله تاسو ته دعا لیکلی شي دې نه ځان له سکرین شاټ تصویر وباسئ. خیر دی بیا ورته کتلو سره هم ویل شي یعنې چې دې ته ګورئ او وایي بیا هم داسې هم کولی شئ خو د دې اهتمام کوئ د دې پابندي کوئ نو انشاءالله څونه جادو چې په تاسو باندې شوي څونه سخت تعویض په تاسو باندې شوي مکمل به ختم شي انشاءالله. صحیح ده؟ نو راځو دعاګانو طرف ته. اولنې دعا چې دا معمولی شانتې دوه درې کرښې وي دا لږه لوی ده. دوه درې کرښې ده. دا نورې دعاګانې ډېرې اسانې دي. یو کرښه نیمه کرښه داسې دعاګانې وي خو دا یو چې ده لومبنۍ دا لږه اهم هم ده او واقع هم ده ورسره وړه شانتې که نه واقع نه ده خیر خو هغه خبر به درته را نقل کوم. نو څه وایي حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه دا د صحابه کرامو یو غټ کاري و. دې خپله فرمایي که نه وایي لولا کلمات اقولهن لجعلتني اليهود حمارا. وایي که چېرې دا یو څو کلمې نه وي چې زه د دې پابندي کوم دا وایي زه پابندۍ سره کوم دا یو څو کلمې دي اوس چې درته ښیم. وایي که چېرې د دې کلمو ما پابندي نه کوله د دا کلمې ما نه ویلې نو دغه یهودیانو به ما نه خر جوړ کړی د جادو په وجه. هغه یهودیان خو غټ جادوګران وو. وایي دې یهودیانو به ما نه په جادو باندې خر جوړ کړی و. وایي چونکې زه د دې کلماتو پابندي کوم دا دعاګانې زه ویم نو ما ته د دې دا جادو هېڅ هم نشي ویلی. نو دعاګانې څه دي؟ دعاګانو ته غوږ شئ ښه چې دا دې کومې دعاګانې به یې ویلې. دا دعا معمولي شانتې لوی ده. درې کرښې وي یا دوه کرښې وي خو دا نورې دعاګانې بیا ډېرې اسانې دي خو دا دعا چې ده دا هم انتهایي اهم ده. د دې حواله م اخره کې در کوم. کلمې دا دي اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبراء وذراء. بس دا دعا دا کلمات هغه یادې ښه. وایي که چېرې دا کلمات ما نه ویلې زه وایي د دې پابندي کوم سهار او ماښام پابندي کوي تاسو پابندي کوم د دې دا یو پیرې بس وایي صرف یو پیرې سهار هم که یو پیرې که درې پیرې ویلی شي بیا ډېره بهتره ده. سهار هم درې پیرې ماښام هم درې پیرې. وایي که چېرې دا کلمات ما نه ویلې نو یهودیانو به ما نه په خپل جادو باندې خر جوړ کړی و. دا کلمات ویم نو هېڅ راته نشي ویلی. دا چې دی حوالې څه ده په معارف القرآن صفحه نمبر 276 په دې باندې موجود ده. موطا امام مالک دې کې موجود ده. ټیک شوه. راځو نورو دعاګانو طرف ته. چې چا باندې تعویض شوي وي دغه چې کوم مریض دي دې خپل هم دا دعا ویلی شي او نور هم کسان پې ویلی شي. څه دعا ده غوږ شئ ورته. دې به درې پیرې به وایي بسم الله الرحمن الرحیم. دا به درې پیرې وایي. بیا به ورپسې اووه پیرې به دا کلمه ووایي اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذره. دا په مسلم شریف کې دا دعا موجود ده. حواله مسلم شریف شو. ټیک شو. نو درې پیرې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا اووه پیرې دا دعا اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذره. مریض دې په خپله به دا په خپل ځان باندې شوف کوي. چې کوم مریض وي په خپله په ځان باندې به دا شوف کوي په ټول جسم باندې به شوف کوي. په لاس کې به ور شوف کوي او دا لاس به په ټول جسم باندې راکاږي. خو که مریض نشي شوف کولی دی په دې باندې قادر نه وي یا ورزي نه نو بیا په خیر مجبورۍ نه بیا بل کس په هم شوف کولی شي دا کلمه. ورپسې بله دعا چې کوم مریض یې که نه د باندې به اوس دا بل کس شوف کوي بل کس
کومه کلمه ده دا دعا به پې اوه پیرې شروع کوي، اوه پیرې. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، دا دعا په ترمذی شریف کې موجود ده. بل کس په مریض باندې چې چا باندې جادو شوي وي یا تاویز پې شوي وي نو دا به پې اوه پیرې شروع کوي. ٹھیک شوه، دوه دعاګانې شوې. درېیمه دعا دا ده، دا دعا انتهائی اهم ده. خپل هم دا مریض ویلی شي او بل کس پې هم شف کولی شي، خوښ شي ورته. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دا دعا په بخاری شریف کې موجود ده. نو مریض خپل په ځان شف کولی شي چې چا باندې تعویز یا جادو شوي وي، او که بل کس پې شف کوي بل کس پې هم شف کولی شي. که یو پیره وي که درې پیرې وي، درې پیرې بیا ډېره بهتره ده. ټیک شوه. دغه رنګ بله دعا څلورمې دعا طرف ته راځو. اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. دا دعا هم په بخاری شریف کې موجود ده. دا هم چې کوم جادو والا دی یا تاویز والا دی، تاویز جادو پې شوي، هغې په خپل هم په ځان شف کولی شي، بل هم پې شف کولی شي. دا دعا که درې پیرې پې شف کړه ډېره بهتره ده. دغه رنګې بلې دعا طرف ته راځو. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا دعا په مسلم شریف کې موجود ده، خپل هم ویلی شي بل کس پې هم شف کولی شي. بله دعا اخیری دعا ښه، اخیری دی بس صرف. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. دا دعا په ابو داود شریف کې موجود ده. نو خپل هم په ځان شف کولی شي دا جادو والا او بل کس پې هم شف کولی شي. بس دا یو څو دعاګانې وې. زما عزتمندو کوشش کوئ دا دعاګانو ډېر اهتمام کوئ چې د دې شرپسندو د دې ماران چې تېنه جوړ شوي د کومو خلکو نه چې بس خلکو ته صرف تکلیفونه وررسوي، کله پې جادوان کوي کله پې تعویزونه کوي، چې د دوی د شر نه تاسو الله تعالی محفوظ وساتي. جادو اوس نه دی زما عزتمند، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې نه او مخکې زمانې نه روان دی. ښه کېږي، هر زمانې کې جادو کېږي، هر څوک کوي تعویزونه کوي خراب. الله تعالی خو دې دغه خلکو ته اول هدایت وکړي چې کوم خراب تعویزونه کوي یا په خلکو باندې کوي، اول خو دې ورته هدایت وکړي. که هدایت قسمت کې نه، الله تعالی دې خپله پاک ځمکه پاکه کړي چې انسانانو ته تکلیفونه وررسوي. نو دا یو څو دعاګانې مې درته وښولې. د دې دعاګانو ډېر اهتمام کوئ. ټول خپلوانو ته وایي، رشته دارانو ته وایي، که چا باندې شوي وي او که نه، که چا باندې نه وي شوي هغې دې هم د دې دعاګانو اهتمام کوي. نو انشاءالله د جادو اثر نه به الله تعالی محفوظ ساتي. بیا په هیڅ قسمه جادو اثر نه کوي که دی باندې څوک کول غواړي. او که چا باندې شوي وي ای خو دې بیا ډېر اهتمام کوي. انشاءالله په میاشت کې دنه به دا تعویز یا جادو اثر ختم شي. ټیک ته. الله رب العزت مو ټول خوشحال آباد ساته. الله تعالی مو شر مه خرابوه. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.